کاري صاحب محترمه دي ما خو دغه یوه پوښتنه ده ډېره بښنه م غواړم چې مثال راپورې واغم نه سي کاري صاحب محترمه دغه دا شیعهګان چې دوی وایي چې علي بس دوی مثال دا نومو باندې ځان پسې د علي نومونه ږدي چې مونږ شیعه یي نو د علي صاحب پسې ځان تړي نو د علي صاحب چې دا مثال لکه هغه و شیعه و د موږ داسې امام مذهب هغه دغه و هغه هغه و لکه دا دې څنګه دوی دغه هغه بربرې تړي کاري صاحب زه دغه یو پوښتنه کې ډېر شکي یم کاري صاحب نو اوس خو علي صاحب هم موږ منو د زړه سره علي رضی الله عنه سیده د سنی صحابي ده الحمدلله څلورم خلیفه د اسلام ده د موږ امام ده د موږ رهبر ده د جنتي انسان ده دوه بچان حسن او حسین علیهم الصلاة والسلام د جنت د ځوانانو سردارانو کې سرداران دي فاطمه الزهرا رضی الله عنها د نبی علیه السلام د زړه ټوټه د جنت د ښځو سردار ده الحمدلله د ما بخاري د دې اهل بیت له فضائل ډکه ده او دوی یو فضیلت د علي رضی الله عنه په خپل کتاب کې نه لري نه د فاطمه الزهرا لري نه د حسنین لري الحمدلله بیا وروسته په دروغ له ځانه پسې جوړ کړي دي بې سنده نو هغه د موږ وو د موږ دی او د موږ به دوی یوازې د اهل بیتو په جامه کې ځانونه پټ کړي دي دا اصلا کې د مجوسیانو د یهودو په لاس باندې جوړ شوي پروژه یو سیاسي مذهب ده چې تر څو اسلام او اهل بیت او صحابه او دین ور باندې بدنام کی نو دوی اصلي په دې جامه کې ځان پټ کړی د زړه سره ښه قربانه کړي سم ښه اللهم ډېر کاري صاحب مننه خدای دې وکړه چې خفه نه سي موږ خو علم نشته ده تاسو خو ماشاءالله علم ډېر لري الله مې عزت وکړه مننه خدای دې وکړه نه هسې دا پوښتنه مې وکړه ما داسې قدرمن سي الله مو قدرمن سرلوړي کړه بارک الله فیکم الله جل وعلا د نورم د مو په ټولو مؤمنانو کې همداسې محبت پیدا کړي له اهل بیت او له صحابه وسره همدغه علي رضی الله عنه دی په واقعیت کې ومني خلاصه څه خبر کش کې منه دوی وایي موږ علي رضی الله عنه منو علي رضی الله عنه چیرې ویلي چې دغه قرآن تحریف شوی قرآن د صحابه او له سوهنب کې کړي تراس اول بل د قرآن را شروع اول بلا دغه اهل بیت را شروع کچيري علي رضی الله عنه ویلی دا قرآن صحابه و چینجز کړی ده صحیح درس میدان ته راس او کچيري علي رضی الله عنه ویلی چې کڅوک په قرآن باندې دا عقیده لري دا تحریف شوی کتاب دغه کافر ده نو بیا دوی څنګه وایي زموږ امام علي منو نشه مهرباني دا کڅوک ده مهرباني نصیب الله السلام علیکم قاری صاحب محترم جوړی وعلیکم السلام قدرمن سي مهرباني الله مې عزت لره دغه جما مرګري اکثره د ماسپین لمونځ څلور رکعته خالی فرض کوي دا سنت پرېښول څنګه دي څه شی د ماسپین لمونځ لس رکعته ده دی خالی فرض کوي دا سنت پرېښول څنګه دي قصدن سنت سيدي سنة الرواتب کوم چې 12 رکعاته سنت دي د بعضې فقهاو په نسبت باندې که څوک دا سنت پرېږدي هغه ګناهګار ده او ملامتیا د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ده 12 رکعاته پیغمبر علیه السلام دا سنت په دې خاطر مه کوئ چې تاسې فکر وکړئ چې دا سنت دی بس یا ګورئ دا سنت فرق لري ټول سنت یو قسم نه دی دې ته سنت الرواتب ویلی کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا 12 رکعاته سنت که چا د ورځې وکړل الله جل وعلا به دته د ورځې په جنت کې یو کور یو قصر جوړوي ورته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي بل ورځ د قیامت چې کله الله جل وعلا فرض عبادتونه د بندگانو تلی فرض عبادتونه نو لمونځ به راوړلی سي که چیرې فرض لمونځ دې کړی وي د یوې مسلې په خاطر باندې هغه نه وي قبول سوی نقصان پکې راغلی وي یا داسې عمل در چې سوی وي چې هغه لمونځ قبول سوی نه وي بیا خو موږ تاسو خو
قضا کېږي هم که نه ډېر. نو بیا که دغه لمونځ کم سي، پیغمبر علیه السلام وایي الله جل وعلا به ملایکو ته ووایي چې د دغه انسان په نفلي و سنتو لمنځونو کې وګوري چې څه شته او که نسته. که چیرې د ده دا سنت وي، نفلي لمنځونه یې وي، نو الله جل وعلا به د ده هغه د فرض و نقصان په دغه نفلي عبادتونو ورپوره کړي. که نه وي نو بیا یې ځای د عذاب د رب د نجات را نصیب کړي. نو سنت ته په دې سترګه مه ګوري چې دا فقط سنت دی. ګوري رسول الله د ما ته هغه پیغمبر ده چې عائشه رضی الله عنها د شپې به دومره عبادت کول چې پښې را وپړسېدلې. پښې عائشه رضی الله عنها وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله تا ته خو الله جل وعلا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یعنې الله رسوله تا ته خو الله مخکیني وروستني ګناهونه ټول معاف کړي دي، بیا هم دومره تکلیف کوي. نو نبي علیه السلام ورته ویل افلا اکون عبدا شکورا. ای عائشه ایا زه د الله جل وعلا یو شکرګزاره بنده جوړ نسم؟ نو خبره دلته دا سنت اسی سنت دی، په دې سنتو کې نجات ده، په سنتو کې د الله له عذابونو نجات ده، د رسول الله پیروي ده، د رسول الله شفاعت ګټل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیت ګټل دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا. ما هر امتی به جنت ته داخل سي مگر چې چا انکار وکړل، مخې واړول. قیل ومن یأبا یا رسول الله؟ صحابه وپوښتنه چې د ابا ول څوک دي؟ نبی علیه السلام ورته ویل من اطاعنی دخل الجنه. چا چې د ما پیروي وکړله، ما په سنتو عمل وکړل، دا به جنت ته داخل سي. ومن عصاني فقد ابا. او چا چې د ما له سنتو نه مخ واړول، هغه تکبر وکړل، مخ یې اړولې ده، نو دا به بیا ځي جهنم په طرف رب د نجات را نصیب کړي. نو سنتو ته په دې سترګه مه ګورئ چې دا سنت یو سنت چې په دې نن زمانه کې څوک را ژوندی کړي، یو سنت رسول الله وایي د 100 شهیدانو اجر رب العالمین جل وعلا دغه انسان ته ورکړي. الله اکبر. د 100 شهیدانو اجر، د فتنو په وخت د فساد، بیا د لمانځه سنت، د ماسپین سنت دی، د ماښام دی، د ماخوستن دی، د سهار دی، دا خو مؤکد سنت دی، دا سنت الرواتب دی. د دې به نبي علیه السلام قضایي راګرځولې دي د سنتو. الله دې وکړي چې په دې خبرو پوهه سوي یاست. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. کار جان ستړي مسي. ستړي مسي کاري صاحب، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. الله مو سر لري، قدرمن سي.